د لرابرې پاڼې قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د غریبو هیوادونو اکثریت وګړي د اروپا په ارمان دي. اندا چې ځینې یې اروپا ته د رسېدو لپاره په لاره کې خپل ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ کوي، خو اروپا تل د نن په څېر ارامه او سوکاله نه وه. له اوس څخه 100 کاله تر مخه دغه لویه وچه د نړۍ یو تر ټولو ستر د جنګ میدان. پنځه قوتونه وه: د روسیې تزاري امپراتوري، د اتریش هنګري امپراتوري، جرمني، فرانسه او بریتانیا. د دغه قوتونو ترمنځ اړیکې ښې نه وې. جرمني له فرانسې سره د 19مې پېړۍ په 80مو کلونو کې خورا سخت جنګونه کړي وه. روسیه له اتریش سره د بالکن په سیمه کې له ډېره پخوا په جنګ وه، خو د جرمني او اتریش د ګډ نژاد له برکته سره جوړه وه. او دغه راز د ترکیانو د عثماني امپراتوري هم له جرمني سره جوړه وه، خو له نورو اروپایي هیوادونو سره ښې اړیکې نه لرلې، ځکه هغوی ځینې اسلامي هیوادونه تر خپل واک لاندې راوستلي وه. د بیلګې په توګه د فرانسې لخوا الجزایر او المغرب یادولی سو، او مصر له بریتانیا لخوا. د دغه قوت لرونکو هیوادونو ترمنځ په بیا توګه لانجې رامنځته کېدې. ناسیونالیزم خورا زور اخیستی و او هر هیواد کوشش کاوه چې تر سیال ډېر څه ترلاسه کړي. دوی مستعمرې هم لرلې او هلته د بل لاسوهنې به جنجالونه نور هم تازه کړل. حالت وروسته بلې خرابېدې. د دغه هیوادونو ترمنځ اعتبار په صفر کې ضرب و او ټولو جنګ ته ډول واهه. له 100 کال څخه 100 کاله تر مخه د 1914 زېږدیز کال د جون 28مه نېټه وه چې د اتریش هنګري امپراتورۍ پر دوو خورا مهمو کسانو ټکان وسول. د دغه امپراتورۍ ولیعهد فرانس فردیناند او د هغه میرمن سوفي د یوګوسلافیا د ناسیونالیست ګاوریلو پرنسیپ لخوا ووژل سول. پرنسیپ د یوګوسلافیا د ازادېدو په ارمان و او ویل یې چې I am a Yugoslav nationalist aiming for the unification of all Yugoslavs, and I do not care what form of state, but it must be free from Austria. اتریش دغه قتل د صربستان کار وباله او اخطار یې ورکړ چې دوی ته به د قتل د تحقیق لپاره اجازه ورکوي، خو اتریش ورسره ونه منل. په دغه حال کې جرمني اتریش ته ډاډ ورکړ چې که جنګ سي نو مرسته به ورسره کوي، خو صربستان هم یوازې نه و او روسیه یې په څنګ کې وه. پوره یوه میاشت وروسته د جولای 28مه وه چې نړیوال جنګ پیل سو. جرمني پر فرانسې هم حمله وکړه. بلجیم او هالند بېطرفه هیوادونه وه، خو پر بلجیم هم د جرمني لخوا حمله وسوه. دغه حملې پر بریتانیا ډېر بد تاثیر وکړ او هغه هم د جرمني سره په جنګ پیل وکړ. جنګ لیرې نورو هیوادونو ته هم ورسېد. په لیرې ختیځ او په افریقا کې د یو او بل په مستعمرو بریدونه پیل سول او جنګ همداسې دوام درلود. د جنګېدونکو هیوادونو شمېر 28 ته ورسېد. یوې لوري ته د جرمني د اتریش هنګري امپراتوري، بلغاریا او د ترکیانو د عثماني امپراتوري وه. مقابل لوري ته صربستان، روسیه، جاپان، فرانسه او د بریتانیا په ګډون 24 نور هیوادونه وه. شاوخوا 3.5 لکه مسلمانان اروپا ته د جنګ لپاره تللي. د هالند د اتریخت په پوهنتون کې د اسلام د تاریخ مشر استاد عمر ریاض د مو اکتویل نومي خپرونه کې د عثماني امپراتورۍ د پوځ د افسر ذکي حشمت بې ارشیف لري او کیسه یې کوي چې د هغه زوی هارون رشید ده ته ویلي دي چې پلار به یې د جنګ پر مهال په جیب کې یو ډېر وړوکی قرآن شریف له ځانه سره ګرځاوه. زوی یې وایي چې پر قرآن شریف ټک سوی دی، خو هماغسې سم پاته دی. د نړیوال جنګ دغه جزئیاتي ټکي په دغه جنګ کې د مسلمانانو د ګډون په اړه
په زړه پورې معلومات راکوي. پر اسلامي نړۍ ډېرې سختې او ژورې اغېزې لرلې. د منځني ختیځ په نقشه کې خورا ژور بدلونونه راغلل. متحد عرب وطن د سایس پیکو د تړون په رڼا کې پر څو برخو تقسیم شو. د لبنان، سوریې، عراق، اردن او ځینې نورو هیوادونو واړه حکومتونه رامنځته شول چې د دې تر مخه د اروپایي قوتونو مستعمرې وې. په اسلامي هیوادونو کې ملتپالنه زور واخیستی او نتیجه یې قومي دښمني وه. 4 کاله 3 میاشتې او 2 اونۍ وروسته نړیوال جنګ پای ته ورسېد. د روسیې او فرانسې ډلې وګټل. او د ترکیانو عثماني امپراتوري بایلل. په دې سره د ترکیانو د عثماني امپراتوري د 800 کلنۍ ټولواکمنۍ پای شروع شو. په دغه جنګ کې شاوخوا 10 میلیونه عسکر له منځه تللي دي او تقریبا 2 میلیونه عام وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پیړۍ په 40مو کلونو کې دوهم نړیوال جنګ رامنځته شو. تر هغه وروسته سړې جګړې ډېر زیات کلونه دوام درلود. همدا چې تر نن ورځې پورې یې ځینې نښې نښانې لیدل کېږي. د بېلګې په توګه په اوکراین کې د روسیې او غربي نړۍ ترمنځ شخړه یادونه شوه. له دې څخه ما سوا د منځني ختیځ مغلق سیاسي حالت، په سوریه کې دوامداره ناارامي، په فلسطین کې د بېګناه او بیچاره ولس دوامداره وژنه، د افغانستان خوب حالت هغه منفي فاکتورونه دي چې د مځکې کره ترې ډارېږي څو 3یم نړیوال جنګ پیل نه شي. له توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. خوش او خوشحاله اوسئ.